السلام علیکم. بیټکوینز باره کې به تاسو هر څه کې اورېدلی وي، هغه که په مکتب کې وي یا هغه د فیسبوک وي یا هغه په انسټاګرام کې وي او یا په بله کومه ذریعه په ټي وي اشتهار یا خپل دوست نه مو اورېدلی وي. دا ویډیو په باره د کرپټو کرنسي ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې کرپټو کرنسي څه دی، کرپټو کرنسي استعمال څنګه دی، کرپټو کرنسي جوړښت څنګه دی، کرپټو کرنسي ساتل څنګه دي او په آینده کې آیا په کرپټو کرنسي یا بیټکوینز کې خپله سرمایه گذاري وکړو او که نه. که په نړۍ کې تاسو سوچ او فکر کړی وي، دوه قسمه کرنسیانې وجود لري. یو ته فیټ کرنسي وي، یو ته کرپټو کرنسي وي. فیټ کرنسي زموږ او ستاسو د روزمره ژوند اسعار دي یا پیسه ده. روزانه موږ په خپل ژوند کې استعمالو. هغه پیسه چې حکومت د خوا نه تصدیق شوي یا لیګل ټینډرز ورته وي، لکه زموږ او ستاسو د ملک افغانۍ چې افغانستان د حکومت یا افغانستان بانک د خوا نه تصدیق شوي دي او ټولې نړۍ ته د منلو وړ دي، یا امریکایي ډالر یا اروپایي یورو. دا ټول فیټ کرنسي ده. دې ته فیټ کرنسي وایي ځکه چې دا حکومت د خوا نه تصدیق شوې ده او ټولې نړۍ ته د منلو وړ ده. اوس کرپټو کرنسي څه دی؟ کرپټو کرنسي یو ډیجیټل یا تصویري ډیسنټرلایز پیسه ده. نه موږ ټچ کولی شو، نه لیدلی شو او نه کوم حکومت د خوا نه په رسمیت پیژندل شوی یا کوم ملک د خوا نه پر رسمیت باندې پیژندل شوی ده. د کرپټو کرنسي استعمال صرف او صرف په انټرنیټ کې دی. کرپټو کرنسي اوس وخت دا په اکتوبر 2021 کال کې ایل سلویډر په نامه باندې یو افریقایي ملک ته هغه حکومت په رسمیت وپیژندله. نور په نړۍ کې اکثره ځایونو کې په بندیزونه لګېدلي دي، لکه پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه. په دې ملکونو کې په کرپټو کرنسي باندې بندیزونه لګېدلي دي او څوک نشي کولی چې هلته کرپټو کرنسي سره راکړه ورکړه وکړي. لکه څنګه چې موږ په کرپټو کرنسي کې مختلف قسم اسعار لرو، ډالر، یورو، ریال، درهم. همداسې په کرپټو کرنسي کې موږ سره مختلف قسم اسعار شته دی، لکه مشهوري بیټکوینز، اډا، لونا، BNB، XRP او داسې نور. په زرهاو که کوین مارکیټ کیپ ډاټ کام ویب سایټ ته لاړ شئ، په زرهاو باندې تاسو د باره کې لیست کتلی شئ. په لکهاو کرپټو کرنسیانې دي، هره ورځ نوې نوې کرپټو کرنسي راځي، خو د ټولو نه مشهوره بیټکوینز دی او ټول مارکیټس په بیټکوینز باندې ولاړ دی. د بیټکوینز ساتلو وایي چې بیټکوینز موږ څنګه کوو ساتو. بیټکوینز ساتل لکه څنګه چې موږ تاسو ته خپل په روزمره ژوند کې فیټ کرنسۍ دپاره صرافان لرو، همداسې کرپټو کرنسي هم خپل صرافان لري. مشهور صرافان یې بینانس، کرپټو ډاټ کام، کوین بیس، پیکسفول، بیټفنیکس، هیډ BTC او داسې نور دي. د دې خرید او فروخت صرف او صرف په انټرنیټ باندې کیږي، نه بل ځای کې استعمال شته او په انټرنیټ باندې استعمالیږي. علاوه د انټرنیټ نه راته یو ځای کې استعمالولی هم نشي. خرید او فروخت دپاره به ته په فیټ کرنسي باندې یورو باندې د هغو صرافانو نه دا کرپټو کرنسي اخلي او هغه به ځان سره ساتي چې کله د هغې قیمت لوړ شو بیا به یې خرڅوي. نو همداسې د دې خرید او فروخت دی. اوس وختو کې بعضې غټو کمپنیو لکه ټسلا، مایکروسافټ، ټرپ ویاژ او داسې نورو کمپنیو د دې خرید او فروخت چې په دې باندې ته کولی شي په انټرنیټ کې سامان واخلي. د کرپټو کرنسي جوړښت. کرپټو کرنسي په بلاک چین ټکنالوژي باندې جوړیږي. بلاک چین یو زنجیر په شکل باندې اختیار دی او زنجیر په شکل باندې دی چې هره کړۍ بیل الګوریدم لري. بلاک چین یو هیش کوډډ ټکنالوژي ده چې هغې باندې ته نشي کولی دا معلوم کړي چې دغه کرپټو کرنسي د چا ده، د کوم والټ ته او چا نه چا ته ټرانسفر کیږي. بلاک چین ټول بلاک چین هیش کوډډ دی او هغه یو لیجر لري. هغه لیجر په زرهاو په میلیونونو
کمپیوټرو کې ثبت دی. نه څوک کولی شي چې هغه لیجر ټچ کی یا هغه لیجر خراب کی او یا هغه لیجر د منځه ویسي او یا پکې خپل پیسې ورزیافه کی. هغه په ځکه هغه په زرهاو کمپیوټرو کې ثبت دی او هر کمپیوټر چې دغه لیجر ثبت کوي هغه ته بیت کوینز مایننګ وایي. هغه باره کې هغه ته یو څه بیت کوینز ورکول کیږي چې دا لیجر په زرهاو کمپیوټرو کې هر سړی کولی شي چې بیت کوینز مایننګ وکړي، بیت کوینز یا کرپټو مایننګ وکړي، خو د دې لپاره غټ کمپیوټر غټ شونه موږ ته پکار دي. اوس د دې ساتنه کرپټو کرنسي موږ چیرته ساتو؟ کرپټو کرنسي ته کولی شي چې ما کوم صرافانو نه په انټرنیټ کې تا په فیټ کرنسي باندې اخیستلې ده د هغو په والټ کې وساتې او یا ته خپل کمپیوټر کې ورته والټ خپل شخصي کمپیوټر کې یا یو اس بي کلی لکه لیجر نینو هغه ډاونلوډ کې او په هغه ته ټرانسفر کې او هغه کې د خپل کرپټو کرنسي وساتې. کرپټو کرنسي ساتل ډېر مهم کار دی ځکه چې دا تا نه همیشه کوډ غواړي. که یو ځل تا نه کوډ یا د معلومات هیر شول او یا درنه چا ټرانسفر کړله نو ته هیڅ چاته شکایت نشي کولی ځکه چې حکومت تا ته بار همیشه وایي چې کرپټو کرنسي کې انویسټمنټ مه کوئ ځکه د دې مالک نه دی معلوم او چې د کوم شي مالک نه معلوم نو هغه باندې ته نشي کولی چا باندې دعوه وکړي. د کرپټو کرنسي نقصانات دا دي ډرابیکس دا دي چې مالک نه دی معلوم، نه څوک په رسمیت پیژني. د دنیا کرایم ریشیوز ته وګورئ یا فراډ ریشیو ته وګورئ 2% کرپټو کرنسي کې فراډ یا سکیم کیږي.